دا د مصر د شبرا بلولا سیمې اوسیدونکي وایل السید دی چې د کلونو راهیسې هره شپه د یاسمینو ګلونه راټولوي او نړیوالو مشهورو عطري شرکتونو ته یې رسوي. خو د ګرمیو د تیرو څو موسمونو راهیسې د هغه د ګلونو ټوکرۍ سپکه شوې ده او د ګلونو هغه پخوانی خوشبو هم ورو ورو له منځه ځي. دوی د دې لامل د اقلیم بدلون یادوي. پخوا هوا عادي وه، یعنی معتدله وه، نه به زیاته ګرمي وه نه زیاته یخني، نو د یاسمینو حاصل هم لوړ وو. خو اوس د اقلیم د بدلون له امله درجه حرارت او رطوبت زیات شوی چې د یاسمینو پر پیداوار یې هم منفي اغېز کړی دی. د مصر زیاتره خلک د عطرو جوړولو کار کوي. ویل کیږي چې د نړۍ د یاسمینو د ګلونو نیمایي عطر په مصر کې جوړیږي. خو د دې هیواد اوسیدونکي وایي چې د مصر کرنسي په تیرو څو کلونو کې راغورځېدلې وه چې له وجې په هیواد کې له وړاندې نه ګراني زیاته شوې او اوس د اقلیم بدلون سره د عطرو کاروبار هم اغېزمن شوی چې ورسره مالی مشکلات زیات شوي دي. کله چې هوا ډیره ګرمه وي د یاسمینو ګل کوچنی کیږي او پیداوار یې کمیږي. خو په مني کې که تودوخه شاوخوا د 28 تر 10 درجې سانتیګریډه پورې وي نو ګل ښه او پیاوړی وي. د تیلو او خوشبویه توکو د سوداګرۍ نړیوالې ادارې ویلي دي چې په مصر کې هر کال 11 ټنه د یاسمینو د ګلونو عطر جوړېدل. خو په مصر کې د یاسمینو له ګله د عطرو جوړولو ادارې فخري اینډ کو ویلي دي چې اوس د عطرو پیداوار 6.5 ټنو ته راټیټ شوی دی.